کا نو چې کله دا قانون زده کوئ دې کې دوه الفاظونه راځي چې هغه د موټر د وزن باره کې غږیږي. موټر د وزن ټیلر هر یو موټر چې دغه باره کې غږیږي چې دوه رقم وزنونه دي. هغه ته یو ته وایي ماکسیمال توغلاته ماسا، هغه شارټ کټ یې M.T.M ده، او بل مسا ان بلاده توستان هغې بیا M.B.T ورته وایي. نو دغه دوه الفاظونه به تاسې زده کوئ چې دې لپاره بارې بورډونه چې دي د همدې باره کې دي. یو د مسا توغلاته باره کې دی، بل د مسا ان بلاده باره کې دی. نو دا دواړه که تاسې زده نه دي، دې فرق زده نه وي، هغه بورډونه تاسې هغه جواب نه ورکوئ چې د چی باره کې کم موټر وزن باره کې د بورد کوای شي ته استعمال کړئ، دغه جی سرک استعمال کړئ استعمال نه کړئ. نو راځئ دا وګورو چې دا چی دي دا دوه. اول نو مسا توغلاته ماسا، maximaal toegelaten massa. Dat zie je. Maximaal toegelaten gewicht dat een auto dat de auto mag wegen. Dat zie je, lege auto, volle benzine tank, volle waterreservoir, passagier en bagage. En dat is likely met een rijbewijs B. De rijbewijs B zit als je waarde was wachtelijk, mag je rijden met auto's waarvan die MTM 3500 kilogram mag bedragen. نو دا وګوره اوس که تاسې نه پوهېږئ چې MTM څه ته وایي او دا 3500 کیلو موټر، نو یعنې مطلب باندې نه پوهېږئ، خو د دې مطلب څه دی. اوس دا MTM چې دی دا د کمپنۍ نه خوا نه جوړېږي. کله چې دوی یا موټر یا موټرسایکل هر ټیلر هر شي چې جوړوي، دوی بیا کمپنۍ والاو څه لیکي چې دغه موټر کې د وزن ټوټال وزن یعنې ټول وزن چې دی د دغه 3500 نه جګېدل اجازه نشته. نو مثال ته چې کله تا موټر جوړ که خپل وزن ماشینونه او باډۍ او ټایرو سره مثال سور 2000 سو، نو هغې نه پس 1500 کیلو نور پاتې کېږي، هغه ته بیا کوای شې بار کې واچوې. نو دا کله دا ټیلرو کې او دا وړکي موټرو کې کله کله چې کنټرولي پولیس ګوري چې تا خو د کمپنۍ د MTM نه یعنې مسا توغلاته ماسا نه خو د زیات موټر وزن خو نه دی، که زیات ډېرې غټې جرمانې دي بیا. نو دلته بیا لیکلي چې دا په دغه MTM کې چی راځي، دې کې لیکلي اوس خالي موټر وزن سو پاسنجیر او بخاج، یعنې دا ټول چې یو کې یعنې ټوټال ټول یو ځای کې دا MTM کېږي. نو بیا نو دا اوس ولې مهم ده؟ اوس ته ګوره دغه بورډ کې لیکلي دي 50 نه زیات اجازه نشته چې دې سره کې موټر وچلې. بیا لاندې لیکلي پلس 3.5 ټن. نو بعضې خلک چې نه پوهېږي دا ټن څه ته وایي، ټن مطلب دا شو چې 1000 کیلو یو ټن کېږي. نو 3.5 ټن مطلب دا شو چې 3.5 کیلو. یعنې دې کې لیکلي چې کم موټر چې د 3.5 کیلو نه زیات وزن وي، هغه په دې سړک باندې نه تللی شي چې 50 نه زیات لاړ شي. نو اوس دې بل بورډ کې نو مثال نو دې بورډ کې مطلب دا چې کم موټر چې د MTM د 3.5 لکو نه 3500 کیلو نه زیات وزن وي، هغه اجازه نه لري چې 50 نه تیز لاړ شي. بیا د بل بورډ کې لیکلي دي چې د غټ موټر د وړکۍ کم موټر د ضروري نه چې دا ټیلر یې که نه، خو د دې مطلب دا دی چې کم موټر 3.5 ټن نه 3.5 ټن 3.5 ټن نه زیات وزن هغه اجازه نه لري چې دلته موټر د بل نه مخکې کړي. اوس داسې همداسې د پارکینګ باره کې شو، دلته لیکلي دي چې پلس مطلب دا شو چې دې نه د وزن زیات یې دلته نه کوي چې پارکینګ وکړئ. بیا داسې دی توخنګ بورډ ته وایي، د دې مطلب دا شو چې دې په لاره باندې اجازه نه لري چې ننوځي چې کله دې وزن دې نه زیات وي. دا د بورډو باره کې خاص بورډو باره کې وایي د په نور درسو کې معلومات زیات درکم، خو مطلب اوس پوه شو چې دغه بورډونه چې دي دا باید سر نه زده کړئ.
بیا دا بل الفاظ چې Massa in Beladen Toestand. Nou dat je da al niet wij dat is echt gewicht van de auto en van de personen en van de lading als je dat gewicht samen op een bepaald ogenblik op een weg houdt. مطلب دا چې تاسو کله موټر بار کړئ په دقه باندې نو څوک موټر وتلی هغه څومره چې وزن وي یعنی په وخت باندې هغه ته M.B.T وایي Massa in Beladen Toestand. دا چې زیاتره خالی موټر وزن سو د موټر ډرایوران وزن سو څوک چې پاساژیر دغه وزن سو لادنګ چې شي کې ډک کړي می نو دا چې په هغه وخت کې چې دا 2 کیلو سو دومره کیلو سو نو دې ته Massa in Beladen Toestand وایي. نو د دې دغه بورډونه چې دي اوس په امتحان کې راځي دغه بورډ درکړی مثال طور او بیا دلته لیکلي چې دا کوم الفاظ سره خوري دا M.B.T ده یا Massa in Beladen ده یا Massa in Maximaal Toegelaten Massa ده. نو ته به وایي چې دا نو دا بورډونه ته باسې سر نه زده کړي. دا اول بورډ وایي چې وزن یې د 5.5 کیلو نه زیاتې یعنی 5.1 ټونه زیاتې ته اجازه نه لري په دې لاره ننوځي. دغه موټر چې دا بورډ اول په M.B.T کې دا اوس دلته نه ده دا اوس دغه بورډ دا اوس M.T.M سوی ده دغه زیاتره وخت راځي دې باره کې. نو چې دا بورډ کله راشي نو ته پوهېږې چې دا د Massa Toegelaten Massa باره کې دی M.T.M باره کې دی او دا بورډ چې وایي چې ته کوی نه چې راسته خواته تاو شي نو دا هم د M.B.T باره کې دی M.B.T باره کې دی او دا وایي چې لینکس نه کوی چې تاو شي نو دا نو دا بورډونه داسې باید ځان نه زده کړئ چې نور بورډونه نشته همدا بورډونه چې کله یو بورډ چې وایي چې تاسې یو لاره ته ننوتلو باره کې یا تاویدلو باره کې هغه نو اتوماتیک Massa in Beladen Toestand باره کې دي. یعنی دا هغه وخت دا یعنی دا فربود چې دی یعنی ننوتلو اجازه چې نه ورکړي دا د موټر د وزن باره کې خبرې کوي چې کوم هغه په هغه وخت باندې موټر څومره وزن یا د کمپنۍ وزن باره کې خبرې نه کوي. د کمپنۍ وزن اوس مثال تو دا 3.5 زره ده کیلو او دلته اوس ګوره 14.15 کیلو کوي. نو دا فرق معلوم درته نه وي نو کله چې بورډ راځي او ته نه پوهېږې او ته موټر خالي ته به دا سوچ وایسې والا دا اوس M.B.T د ما موټر خو 3.5 زره کیلو د کمپنۍ وزن ته اجازه نه لرم چې دلته ننوځم خو ته زه اجازه لرم دلته ننوځم او د تا کیدای شي وزن د 3.5 زره نه زیاتې بار کړی دی او ته وننوځې هلته پولیس دې ودرې نو جرمانه درکوي. نو د دې هلندیانو ته وایي چې دا هغه د دوو الفاظو کې څنګه فرق باندې نو دلته لیکلي دي دغه الفاظ P.E.C.S چې دی پیک دا کوای شي چې یاد وساتئ. نو کله بورډونه چې د پارکینګ P د پارکینګ باره کې این halen باره کې کامیون باره کې snelheid betrekken نو دا automatisch M.T.M بورډونه دي. Borden die inrichting of toegang verbieden gaan over M.B.T. En als je daar pik زیاد زده کوي نو تاسې کولی شئ یو وخت چې کوم بورډ راشي نو هغه د پارکینګ این halen کامیون یا snelheid باره کې ته به اتومات ویلی شئ او دا بورډ د M.T.M ده. نو په دې طریقه باندې کولی شئ بیا فرق ځان سره په یاد وساتئ. نو دا ګوره دا د امتحان سوال ده پوه شوې met welke maximum snelheid een persoonauto voorbij deze borden mag rijden. اوس دا persoonauto ده نو دلته سوال کوي چې د سپیډ به څو وي. اول سوال دغه شین بورډ چې دی چې د اول بورډ لاندې دغه باره کې یعنی د دې لاندې د دې باره کې نه ده او دا autoweg دی بورډ دی autoweg دی نو دا موټر باید څو لاړ شي. ښه سوچ وکړئ دا persoonauto چې دی دا زیاتره 3.5 زره کیلو نه کم وي نو دا چې دی دلته 90 لاړ شي دا اجازه لري چې 90 په دې autosnelweg کې لاړ شي
اوتو ویخ کې لاړ شي. نو دا بارانی بورډ چې دی دا د خلکو باره کې دی چې د کم د هغوی د وزن یې 3.5 تون نه زیات دي او د لاندې د هغو خلکو باره کې دی هغه ډریورانو باره کې دی چې د کومو دغه gewicht چې ورته وایي د دې beperking نه وي. دې موټر ته اجازه شته چې په دې باندې لاره باندې نوي لاړ شي.